تازه خبر پر پاکستانی پوځیانو خطرناک ځانمرګی برید شوی. د پوځ مشر طالبانو ته خبرداری ورکړی وای اصلاح شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ځانمرګي برید کې 14 پاکستانی پوځیان ووژل شول. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي ولسوالۍ په خدي سیمه کې د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې 14 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چاودنه یو ځانمرګي برید او د سیمې اوسیدونکو ته سخت زیانونه اړولي دي. د پیښې په تړاو ځایي پولیسو خپلې څېړنې پیل کړې دي. د یاد برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی او 10 پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. برخو عاصم منیر وایي طالبان د هند غلام ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر په تونده لهجه پر طالبانو غږ کړی چې د هند له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. جنرال منیر په خپلو خبرو کې د سیمې پر امنیتي ګواښونو ټینګار وکړی. ویې ویل دغو ډلو د سیمې ثبات او امنیت له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. هغه د پاکستان د ملکي خدمتونو په اکاډمۍ کې د 52م ګډ روزنیز پروګرام پر مراسمو کې ټینګار وکړ چې پاکستان د یو ورور اسلامي هیواد په توګه له افغانستان سره سوله ییزې اړیکې غواړي او تمه لري چې کابل به د دې نیابتي شبکو د فعالیتونو مخه ونیسي. د پاکستان د پوځ مشر له هندوستان سره وروستیو ترنګلتیاوو ته په اشارې سره وویل هند په سیمه کې د دولتي ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړی دی خو موږ هیڅ کله د دې هیواد تسلط ته سر نه دی ټیټ کړی او هیڅ کله به یې ټیټ نه کړو. د یادولو وړ ده چې طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر د دې څرګندولو په تړاو کوم رسمي خبرګون دی ښکاره کړی. خو له دې وړاندې طالبانو تل د پاکستاني چارواکو د دا ډول ادعاو په اړه ویلي وو چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو پر وړاندې د ترهګریزو چارو لپاره وکارول شي. طالبان همداراز وایي چې پاکستان د افغانانو د بدنامولو هڅې نه کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.